بیا د فریسیانو او د شرع د عالمانو یوه ډله د یروشلم نه عیسی لراله او دا تپوس یې ترې وکړه چې ستا مریدان ولې پخواني رسمونه ماتوي او دوی له چې څنګه د روټۍ نه وړاندې لاسونه وینځل پکار دي نه وینځي. هغه ورته په جواب کې وفرمایل چې دا تاسو څه کوئ چې د خپلو روایاتو د خاطره د خدای پاک حکم ماتوئ؟ ځکه چې خدای پاک فرمایلی دي چې د خپل مور او پلار عزت کوئ او هر څوک چې خپل مور یا پلار ته بد رد وایي هغه د قتل کړی شي. او تاسو خلکو ته دا تعلیم ورکوئ چې دا ټیک خبره ده چې که څوک خپل مور او پلار ته دا ووایي چې ستا چې څه پکارو هغه ما د خدای پاک په نامه ورکړل، مطلب دا چې ما د خدای پاک په نامه ورکړل، نو هغه نور د مور او پلار د حق نه مجبور نه دی. نو دغه شان تاسو د خپلو روایاتو په وجه د خدای پاک حکمونه منسوخ کوئ. اے منافقانو، یشیا نبی ستاسو په حق لا پر اختیار سره دا پیشګویي کړې وه کله چې هغه وفرمایل چې دا خلک تش په خوله زما عزت کوي خو زړونه یې رانه ډېر لرې دي، دوی بې پیدې زما عبادت کوي ځکه چې دوی خلکو ته د انسانانو حکمونه د تعلیم په ډول ورکوي. بیا هغه خلکو ته आवाज وکړو او وی فرمایل چې زما خبره واورئ او ځان پې پوهه کوئ، څه چې په خوله دننه کېږي په هغې یو کس نه پلیتېږي، خو په هر هغه خبره پلیتېږي څه چې د هغه د خولې نه راوځي. بیا مریدان عیسی لرالل او وی ویل چې ته خبرې چې فریسیانو ستا دا خبرې بدې ګڼلې دي. هغه جواب ورکړه چې هر یو بوټی چې زما آسماني پلار لګولې نه وي هغه به د بیخه ویستلی شي. د دې پروا مه کوئ، دا ړانده لارښودونکي دي، نو که چېرې یو ړوند بل ړوند ته لارښودنه کوي نو دواړه به په کنده کې وغورځېږي. بیا پطرس وویل چې موږ ته دا مثال تشریح کا. عیسی جواب ورکړ ولې تاسو هم لا تروسه د نورو په شان ناپوهه یئ؟ ولې تاسو دا نه وینئ چې کوم څیز چې په خوله دننه شي خېټې ته لاړ شي او بیا هغه د بدن نه بهر وځي، خو چې څه په خولې ویلی شي هغه د زړه نه راوځي، او دغه خبرې دي چې انسان پلیتوي. ځکه چې ټول روان خیالونه لکه قتل، زنا، حرامکاری، غلا، د دروغو گواهی او غیبت د زړه نه راوځي، او دا هغه کارونه دي چې انسان پلیتوي. خو په ناوینځلو لاسونو باندې په خوراک کول انسان نه پلیتېږي.